شروع کوم په نامه د خدای چې بخونکی او مهربانه دی. نن غواړم چې تاسو سره د سږو په تلپاتې ناروغۍ باندې وغږېږم. مخکې له دې نه چې د سږو په تلپاتې ناروغۍ باندې وغږیږو، نو اول باید د سږو په دنده یا وظیفه باندې پوه شو چې زموږ او ستاسې خلک سږو ته په نوم بعضې خلکو ته پپوس وایي، بعضې ورته پړپوس وایي. کله چې موږ او تاسې یعنې ساه اخلو، دا سږو ته داخلیږي او دې ته چې دی موږ په نورماله پښتو ژبه کې چې کوم دی ورته موږ پاکه هوا وایو. پاکه هوا معنا دا چې په دې کې د تبادل نظره اکسیجن دی او اکسیجن ته چې دی د انسان بدن اړتیا لري. کله چې موږ دا ساه اخلو، دا سږو ته ځي. په سږو کې هوایي لارې دي. د دې هوایي لارو د لارې ځي هوایي کڅوړو ته. یعنې معنا دا چې په سږو کې هوایي لارې او هوایي کڅوړې د یو بل سره اړیکه لري. یعنې کله چې دا هوا د هوایي لارو د لارې دې هوایي کڅوړو ته ځي، نو د دې هوایي کڅوړو نه ګرد چاپېر د وینې رګونه راټول شوي او د ټول بدن څخه دا د وینې رګونه چې دی د وینې د رګونو په ذریعه باندې هغه ناپاکه هوا چې په طبابت کې ورته کاربن ډای اکساید ویلی کېږي چې په بدن کې د مختلفو کړنو په پایله کې ازادیږي، دا راټولوي او دلته دې هوایي کڅوړې کې دا کاربن ډای اکساید داخلیږي او اکسیجن چې دی وینې ته داخلیږي او بالاخر بیا دا کاربن ډای اکساید یعنې ناپاکه هوا د هوایي کڅوړو د لارې هوایي لارو ته او بیا د هوایي لارو د لارې د خولې د لارې چې دی د ساه ایستلو په ذریعه باندې خارجېږي. یعنې معنا دا چې موږ ساه اخلو، اکسیجن اخلو او چې بېرته یې خارجوو کاربن ډای اکساید او دغه کړنه چې ده لکه څنګه چې موږ وویل دا ډول ترسره کېږي. کله چې دغه هوایي لارې یا تنګې شي او یا د هوایي کڅوړو ترمنځ دغه دیوالونه د منځه لاړ شي او په غټه کڅوړو باندې بدل شي، یعنې یوه تڼاکه یوه غټه پولۍ باندې بدل شي، نو بیا چې دی دغه سږي خپله دنده صحیح ترسره کولی نه شي او د سږو په تلپاتې ناروغۍ باندې اخته کېږي چې په طبابت کې ورته کرانیک ابسټرکټیو پلمونري ډیزیز ویلی کېږي او په پښتو ژبه کې د سږو تلپاتې ناروغۍ. دا داسې نه دی چې یعنې زر په دې ناروغۍ سړی اخته کېږي، بلکې چې کله هم دغه هوایي لارې او دغه هوایي کڅوړې یعنې د ډېر زیات وخت د مختلفو لاملونو له کبله چې تل ورسره مخامخ کېږي، تنګېږي او یا یې دا دیوالونه د منځه ځي په غټه کڅوړه بدلېږي، یعنې دې کې ډېر وخت لګي. لاملونه چې دي یعنې د څه شي په وجه باندې دا کړنه ترسره کېږي، یعنې څه شي په وجه دا ناروغۍ رامنځته کېږي. 90 فیصدو کې د تمباکو هر هغه څوک چې د تمباکو څخه ګټه پورته کوي، که هغه په هره بڼه وي، د چلم په بڼه وي، د سګرټ په بڼه وي او یا د نپیل او یا په بله بڼه باندې وي، د دې نه ګټه پورته کوي، نو په دې کې د نیکوتین په نامه یو ماده ده او دا چې دی دغه د سږو هوایي لارې چې کومې دي دا تنګوي، یعنې هر وخت میکروبي کېږي د دې په واسطه. کله چې دا سکي دغه هوایي لارې په دې باندې میکروبي کېږي او بالاخر چې دی د تکراري میکروبي کېدنې په وجه باندې دغه لارې چې دی تنګېږي او یا چې دی دغه هوایي کڅوړو ترمنځ چې دی دیوالونه ډېرې هوایي کڅوړې په یو سږو کې موجودې وي، د دې ترمنځ چې دی دا دیوالونه دا تخریبېږي او د منځه ځي او بالاخر په یوه غټه کڅوړه یا یوه غټه تڼاکه بدلېږي چې بیا دا هوا ترې نه بهر خارجېدی شي او نه داخل ته. نو په دې اساس باندې ناروغ ته چې دی د تلپاتې ناروغۍ نښې نښانې چې دی پیدا کېږي او همدارنګه 10 په سلو کې لکه د موټرو لوګي، همدارنګه په صنعتي هېوادونو کې د فابریکو لوګي د دې په وجه باندې چې دی دا ناروغي رامنځته کېږي. دا ناروغي هغه وخت رامنځته کېږي چې کله یو سړی تمباکو ډېر وخت دپاره وڅکي او دا ناروغ په 2 کالو کې 3 میاشتې پرله پسې وټوخېږي، نو دې ناروغۍ ته سړی فکر کولی شي او باید ډاکټر ته ولاړ شي تر څو پورې سمې درملنه وکړي. د دې ناروغۍ نښې نښانې چې دي دا ټوخی دی، بلغم دی او ساه تنګي ده. دغه 3 ډېرې زیاتې مهمې نښې نښانې دي. کله چې دغه نښانې او چا سګرټ ډېره موده څکلي او دا ډول نښې نښانې پکې لیدل کېږي د ډېر وخت دپاره، باید ډاکټر ته ولاړ شي او سمه د ځان درملنه وکړي. بعض ځینې واکسینونه دي لکه د ریزش واکسین چې دا باید هر کال وشي، د سینه بغل واکسین پر 10 کالو کې یو دفعه کېږي او همدارنګه اوس چې یو ډېره مرګونی ویروس چې کرونا دی د دې واکسینونه چې دی دا باید هر کال چې دی ناروغ ته وشي. دغه چې دی دا برخه د ډاکټر سره ده. سږو د تلپاتې ناروغۍ او ناروغ څه کولی شي، یعنې باید دا څه وکړي. لومړی دا باید سګرټ پرېږدي، یعنې دغه ټول تمباکو څکلو نه باید لاس واخلي که هغه په هره بڼه وي. دوهم چې دی دا باید وزن کم کړي. ټول هغه خواږه مشروبات، خواږه
د دې نه باید لاس واخلي، ځکه چې خواږه چې دی د انسان په چاقوالي کې ډېره ونډه لري. نو په دې اساس د خوږو مشروباتو نه کولا، فانتا، همدارنګه آیسکریم، ګوړه، بوره او د دې نه چې دی باید ځان وساتي، ځکه چې د بدن کمې بورې ته چې اړتیا لري هغه په هر شي کې شته دی. نو ضرور نه چې په اضافي ډول باندې دا وخوري، ځکه چې دا د وزن په زیاتوالي کې ونډه لري. نو باید سړی ترې ځان وساتي. سبزیجات باید ډېر وخوري، تازه میوه باید وخوري. غوښه کې د چرګ غوښه، د کب غوښه، د خسي غوښه او هغه غوښې چې یعنې ډېرې غوړې وي لکه د وري د دې نه باید ځان وساتي. بله برخه چې دی یعنې سپورت دی. د یو خوا نه چې دی سپورت وزن کموي او د بل خوا نه چې دی دغه عضلات چې د دې سینې په دې برخه کې دا کم غوښې دي دا چې دی قوي کوي سپورت، او دغه قویوالی د دې عضلاتو د ساه د اخیستلو او ساه ایستلو سره چې دی مرسته کوي. یعنې سړی باید په اونۍ کې چې دی 3 ځل د بدن د روزنې هغه لوبځای ته ولاړ شي او هلته چې دی سپورت وکړي. یعنې د دې ناروغۍ په ښه کېدو کې دا ډېره زیاته مرسته کوي چې دا عضلات چې دی قوي شي. که چیرته مثال زموږ او ستاسو په کلو بانډو کې د دې شونتیا نشته دی چې د بدني روزنې یو لوبځای وي او هلته سړی په منظم ډول باندې لاړ شي، کولی شي چې هر وخت دی مزل وکړي. یعنې که چېرته یو څوک د 10,000 قدمه پورې واخلي دا صحي دی، خو چونکه داسې ناروغۍ څوک ولري یعنې هغه نشي کولی چې ډېر وګرځي، نو که لږ هم وګرځي دا ورته ښه دی. همدارنګه په کلو بانډو کې په دې ځایونو کې ویلې شته، ډنډونه شته او همدارنګه سیندونه چې په هغې کې خلک لامبي. نو په هغې کې که چېرته یو څوک نیم ساعت ولامبي دا هم د دې سره ډېره د دې ناروغۍ د ښه کېدو سره چې دی مرسته کوي. سایکل چلول او همدارنګه که دا ټول نشي کولی یعنې په کور کې یو ډول سایکل سړی هغه نیم ساعت وچلوي، هغه هم د دې ناروغۍ د ښه کېدو سره چې دی مرسته کوي. د یوې بلې روغتیایي خپرونې پورې له تاسې اجازت غواړم. ستاسې د بشپړې